ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د 980 په ظرفیت د 2 معیاري مارکیټونو د بنسټ ډبره د څه باندې 500,000 امریکایي ډالرو په لګښت د بلخ ولایت مقام مرستیال او یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو په حضور کې کېښودل شوه. ټاکل شوې ده چې دغه پروژه په راتلونکو 8 میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس وايي اسلامي امارت د سوداګرۍ د ودې پانګونې د پراختیا او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د عامه ګټو پروژو پلي کولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې دغه پروژې پر خپل ټاکلي وخت او په لوړ کیفیت بشپړ سي. الحمدلله امروز و همگی افغانستان به تمام سرتاسر افغانستان الحمدلله این چنین افتتاح روان است، خصوصا در ولایت بلخ، در مرکز ولایت بلخ شما میبینید که در طول 5 سالی که امارات اسلامی حاکم است و چقدر کارا پیش رفته. در آینده نزدیک در ولایت بلخ هم شما میشنوین خواهی میبینید که چندین افتتاح انکشافی و در اطراف شهر مزار شریف در حلقوی سرک ها در سرک های فرعی شروع میشه. په همدې حال کې د پروژې انجینر نور محمد نیازی ژمنه کوي چې د دوړو مارکیټونو د جوړولو چارې به د تخنیکي او انجینري معیارونو په بشپړ رعایت د باکیفیته ساختماني موادو په کارولو او په ټاکلي وخت کې بشپړ سي. 903 دکان در نظر گرفته شده، تقریبی به حدود 5 لک دلار در نظر گرفتیم که شاید هم بالاتر از او شود، چرا به خاطر که روز به روز مود فیشن بالا میشه، شاید از موادهای بالا کار بگیریم، شاید از بالاتر از 5 لک دلار تمام شه. مدت از این ما به خاطر اسکیجولی که داریم در 6 ماه است. ان شاء الله در ماه 8 ماهی را افتتاح میکنیم. باز هم شما خود دعوت بدید که شاهد افتتاح استفاده مسکونی از خود. د شولګرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی منصور وایي د دې ډول پروژو پلي کېدل نه یوازې کاري فرصتونه رامنځته کوي بلکې د سوداګرۍ د ودې زمینه هم برابروي او د کورنیو د اقتصادي وضعیت په ښه والي کې مهم رول لري. بسیار آینده دار در نسل آینده ما اولین پروژه است که در ولسوالۍ شولګره پر افتتاح شده. ما زیاد خرسند هستیم از این پروژه. ورته مهال د شولګرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شهزاد وایي د اقتصادي بنسټونو پروژو په برخه کې د سیمه ییزې ادارې د پاملرنې ستاینه کوي. نوموړی هیله څرګندوي چې دا ډول پروژې د دې ولسوالۍ په نورو برخو کې هم پلي سي ترڅو ډیر خلک ترې ګټه پورته کړي. همه شهرونده از امارات اسلامی همی است که همی تو یک کار همی تو پروژه ها در هر ولسوالی عملی شود، باعث پیشرفت ولسوالی همچنان فرصت‌های شغلی برای جوانان ایجاد میشه، باعث پیشرفت یک ولسوالی هم تو پروژه است. په وروستیو میاشتو کې د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د بنسټیزو او اقتصادي پروژو پلي کول زیات شوي دي چې د دغو پروګرامونو موخه د کاري فرصتونو رامنځته کول، د سوداګریزو زیربناو پیاوړتیا، د پانګونې ملاتړ او خلکو ته د غوره خدمتونو برابرول دي. په ټولنه کې د ملي یووالي د پیاوړتیا، ټولنیز همغږۍ او د خلکو ترمنځ د ورورولۍ د روحیې د ټینګښت په موخه د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په سمرقندیان کلي کې د علماو، قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په پراخ ګډون سره ولسي غونډه ترسره شوه. ورته مهال یو شمېر ګډونوالو په خپلو ویناوو کې په ټولنه کې د ملي یووالي، همپالنې او متقابل همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او له خلکو وغوښتل چې د ورورولۍ روحیه وساتي او د هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. د بلخ ولایت له دیني عالمانو څخه مولوي شریف الله شرافت وایي د محرم میاشت د اسلام په تاریخ کې ځانګړی مقام لري او د ورورولۍ، زړورتیا، قربانۍ او اسلامي ارزښتونو د ژمنتیا لوی پیغامونه له ځان سره لري. نوموړی زیاتوي چې مسلمانان باید د دې میاشتې له درسونو څخه د ایمان د پیاوړتیا، د یووالي د ساتلو او د حق او عدالت په لاره د تګ لپاره ګټه واخلي. ماه محرم
ماه تن دادن، ماه محرم ماه جان دادن، نه ماه مزخرفات و بد و بلا، ماهی که سرنوشت عدالت را تأمین کرد، ماهی که با حلق تشنه در این ماه حضرت حسین سر از تن جدا کرد، ولیکن حماسه تاریخ را در 1400 سال در این طرف حق و طاقت در قلب تو مسلمان کرده و در دنیا هم نبود. امروز یادی از حسین در اینجا می شود. ورته مهال یو بل دینی عالم سید حیدر هاشمي وایي د محرم میاشتې تاریخي پیښې موږ ته دا زده کوي چې د ستونزو پر وړاندې په صبر او استقامت ودرېږو، د حق غوښتنه او د عدالت پلټنه د خپل ژوند شعار وګرځوو. برادر عزیز، جوانان عزیز، امروز خیلی ها دنبال فریب است، دنبال تفرقه است، دنبال کشاندن ذهن ما به بیراهی ها و به کجی هاست. اختلافات، این ضعف مسلمان ها، این قدرت کفر و شرک و الحاد به خاطر ضعف وحدت ماست. اهل بیت ریسمان وحدت است، قرآن ریسمان وحدت است، این مجالس نمایش وحدت است. ورته مهال د غونډې له ګډونوالو څخه مولوي عبدالغفور وایي افغانستان نن له هر وخت څخه زیات یووالي، تفاهم او متقابل همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي چې ټول وګړي باید د مسؤلیت په احساس سره د ملي یووالي د ټینګښت، د ثبات، خوندیتوب او د هیواد د پرمختګ لپاره په ګډه هڅه وکړي، ترڅو د خلکو لپاره د هوساینې او ښه راتلونکي زمینه برابره سي. صف به صف استار شده در مقابل یهود و نصارا استار بکنیم، از هر مجالسی که هست بکویم، دعای اخلاصمندانه داشته باشیم. د غونډې په پای کې ګډونوالو له خلکو وغوښتل چې د ورورولۍ روحیه، متقابل احترام او د ملي یووالي د پیاوړتیا او په هیواد کې د سوله ییز ګډ ژوند د فضا د تامین لپاره ګډ کار وکړي. د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ د کرنیزو خدماتو چارواکي وایي چې د بزګرانو د ملاتړ په موخه تیر کال سلګونه بزګرانو ته کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دي. مسؤلین زیاتوي چې د نوې کرنیزې ټکنالوژۍ د ترویج، د اوبو لګولو د عصري سیستمونو او د بزګرانو د ظرفیت لوړولو له لارې هڅه کیږي د کرنیزو حاصلاتو کچه لوړه او د خلکو عواید زیات سي. له بلې خوا یو شمېر بزګرانو د اسلامي امارت له همکارۍ او مرستو څخه د ستاینې ترڅنګ د داسې همکاریو پر دوام ټینګار کوي. د زاري ولسوالۍ د کرنیزو خدماتو امیر خال محمد صمدي وایي د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي په کرنه بوخت دي او د کروندګرو د ملاتړ په موخه تیر کال شاوخوا 900 بزګرانو ته کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې هڅه کیږي د نوې کرنیزې لارې چارې په ترویج سره د کرنیزو حاصلاتو او د بزګرانو عواید لوړ سي. 800-900 نفر ما این سال در چی توزیع کردیم. سالی که گذشت البته ما در تخمای بذری توزیع کردیم و کود یوریا و کود دی پی. ښاغلی صمدي همدارنګه وایي چې د اصلاح شوو تخمونو د اغیزمنې کارونې، د نوي اوبو لګولو سیستمونو او د ځمکو د غوره مدیریت په اړه د بزګرانو روزنه له هغو پروګرامونو څخه ده چې د دې ولسوالۍ د کرنیزو ظرفیتونو د لوړولو په موخه پلي کیږي. از طرف مدیریت خدمات و از طرف ریاست یا وزارت ما همه مدیرا به صفت 24 ساعته در خدمت دهاقین عزیز قرار داریم. در وقت بهار یا فصل بهار از طریق مدیریت حفاظه نباتات صحات ملخزار است، در آن ما مجادله علیه ملخ کار میکنیم. در وقت سبزیکاری ما هستیم در همراه دهاقین ما و در بخش باغداری در همیشه ما همکار هستیم همراه باغداران عزیز. د زاري ولسوالۍ یو تن بزګر محمد رسول وایي د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش د بزګرانو لپاره ډیر ګټور تمام شوی دی او هیله لري چې د مرستې دوام وکړي ترڅو دوی وکولی شي لا زیات حاصلات ترلاسه کړي. در سالهای پیشا امسال بارانام خوب بود، مقصد کشتکار خوب است. ما اینجا الحمدلله به چی خدمت میکنیم که یک دانه لقمه نانی حلال پیدا کنیم و اولاد خود روز خود تیر کنیم. ورته مهال د زاري ولسوالۍ یو بل کروندګر شاه محمد وایي کرنه د ډیرو کورنیو یوازینۍ د عاید سرچینه ده او له مسؤلینو غواړي چې د کرنې ملاتړیز پروګرامونه پراخ کړي ترڅو د بزګرانو ستونزې کمې او تولیدات زیات سي. خواست ما همین است که از امارت اسلامی با ما همکار باشه، با ما هوای ما را داشته باشه. ما بسیار نیازهای زیاد داریم.
د زاري ولسوالۍ د بلخ ولایت له مهمو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د دې ولسوالۍ حاصلخیزې ځمکې د بیلابیلو کرنیزو محصولاتو د کرلو لپاره ښه زمینه برابروي او مالدارۍ هم د خلکو د عاید مهمه سرچینه ده. د بلخ ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو دا اوس د دې ساعت خبرونه تر بیا مله پامان او تاسو ته ښه ورځ. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور